مردان کې کلاس 4 ملازمینو د پریس کلب مخې ته د خپلو مطالبو په حق کې احتجاجي مظاهره کړې ده چې پکې د ضلع مردان د مختلف سیمو نه کلاس 4 ملازمینو ګډون کړی دی. احتجاجي مظاهرې ته د آل کلاس 4 اسوسییشن مشرانو ویناګانې کړي. ویلي دي که چېرې د هغوی مطالبې تسلیم نه کړې شوې نو د سی ایم هاوس بهر به درنه ورکوي. د مظاهرې ګډونوالو د حکومت خلاف سخته ناربازي هم کړې ده. مردان کې آل کلاس 4 اسوسییشن د سوري لاندې ملازمینو د خپل حق لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده چې پکې په ګڼ شمېر ملازمینو شرکت کړی. احتجاجي مظاهرې ته د اسوسییشن صدر اکبر خان مومند په شمول نورو مشرانو ویناګانې کړي. ویلي دي چې د مردان کې بیروکراسي ته په لکونو الاونسونه ورکړی کیږي ولې غریب کلاس 4 ته پکې حق نه ملاویږي. هغې د حکومت نه مطالبه کړې ده چې د 4م سکیل ملازمینو ته د 5م سکیل او د ځمکې مالکانو د پرې برتي وکړي شي. زیاته کړې ده چې د مردان ایم پی ایس د ځمکې مالکانو په ځای خپل کسان برتي کوي کوم چې موږ سره سراسر ظلم او زیاتې دی. د اسوسییشن مشرانو زیاته کړې ده که چېرې د هغوی مطالبې تسلیم نه کړې شوې نو د سی ایم هاوس بهر به درنه ورکوي او تر هغې به ناست وي تر څو چې حکومت د کلاس 4 ملازمینو مطالبې تسلیم کړې نه وي. ټایم سکیل دی، اپګریډیشن دی او پروموشن دي او د هغې نه پس د نورې مسلې چې کومې زموږ دي د لینډ اونر والا دا زموږ بیسک مطالبات دي. په دې وجه باندې دي چې ګوره کلاس 4 په کې برتي شي هغه موږ اوس 3-4 ته خو راوسته خو مخکې موږ ته د تلو لاره نشته. نو موږ ګورنمنټ ته وایو چې یاره موږ له یو سروس سټرکچر جوړ کړئ. که سروس سټرکچر نه وي نو موږ له ټایم سکیل راکړئ. ټول مخکې خو زه خبر نیوز ډېره زیاته شکریه ادا کوم. که چېرې زموږ مطالبې د مۍ د میاشتې پورې حل نه شوې نو انشاءالله بیا به موږ د صوبې په سطح ټول ملازمان پېښور ته بوځو. د سی ایم هاوس ګیراو به کوو، د اسمبلۍ ګیراو به کوو.